تعلیم د پیر طریقت والشریعت حضرت سید ابراہیم جان آغا فرزند ارجمن بیر محترم حضرت مولانا سید اسماعیل جان آغا علوی روحانی دامت برکاتهم العالی رابولو چی سوتر دری زپری تشریف راوڑی او قدر مند بینوالو تا اختل علیمانا او سپیسلی وینا ورواوروی دیر محترم حضرت مولانا سید اسماعیل جان آغا علوی روحانی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين. الآية. وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فشوف درود شريف ويست. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجد محمد وآله وصحبه وعطرته أجمعين. بإجازة طول علماء کرامو او سٹیج تناست مشایخ حضرات د ټولو پاکانو او نیکانو پر اجازت باندې دوی مختصری خبر استاسو حضور ته عرض کول غواړم. رب لا یزال دی ما ته د صحیح وینا توفیق راکړي او تاسو ته د صحیح اوریدلو توفیق درکړي. معززو، الله رب ذوالجلال ټول پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات چې دنیا ته راستولي د دوو مقصد دپاره، که مخکنی انبیاء دی که ورستنی دی. د مخکنی څخه مراد زما آدم علیه السلام، د ورستنی څخه زما مراد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. دا ټول پیغمبران بعثت د دوه مقصد دپاره سای، لتعمیر الظاهر او لتعمیر الباطن. اول د ظاهر صفائی کول چې دې ته شریعت وای، ستا لباس، ستا سر، ستا شکل ټول په شریعت مطهره باندې برابر وي. دا سلسله او دا کار د شریعت دی چې ستا د ظاهر تصفیه او برابرتیا او تحلا کوي. دویم تعمیر الباطن دی چې دا کار د صوفی کرامو دی. دا هغه کسانو دی چې هغه مسما دی په اهل تصوف باندې، هغه مسما دی په اهل الوجد باندې، هغه مسما دی په اهل طریقت باندې، یا نن سبا زمانه کې ورته الله والا وایي. معززو، یو څو واقعې ستاسو حضور ته عرض کول غواړم چې الله رب ذوالجلال صوفیو ته ډېر غټ شان ورکړی دی. الله رب ذوالجلال ته دا صوفیه کرام ډېر محبوبین خلق دي. کم خلق چې د صوفیو سره ټکر راخسته، هغه خلق الله رب العالمین دنیا کې هم شرمولې ذلیل کړي، په آخرت کې هم رب العالمین ذلیل کوي. معززو، اول واقعه روض الریاحین کی علامہ یافعی رحمه الله مرقات کی مولا علی قاری رحمه الله ذکر کړی دا. نجیب ابن النجیب امام الحرمین شیخ ابو المعالی رحمه الله په درس کې ناسو مسجد کې درس کوي. یو پیر د خپل مریدانو سره روان دی، دعوت تزي او زیتا. دا شیخ امام الحرمین ابو المعالی وی چې ما پزړه کې او دا راوګرځول چې وما شغل هؤلاء الا الاكل والرقص. د دې صوفي کرامو خو بل کار نستا، صرف خوړل کوي، ډوډۍ ډېرې خوري او رقصونه کوي، ګډاګانې کوي، د دوی بل څه کار نستا. دغه ابو المعالی وی چې کله دا شیخ
دا پیر د خپلو مریدانو سره ولاړه دعوت ته چې د هغوی خوا بیرته راځي دا شیخ ته دا عالم امام الحرمین دی بهترین جید عالم دی دغه ته دا پیر کښیني ورته وایي چې شیخ صاحب ستا نه د یو سوال اجازه لرم چې وکم ورته وایي بالکل د سوال اجازه سته بالکل یې وکړه وایي صاحبه د هغه سړي په باره کې ستاسو څه نظر دی ستاسو څه فکر ده ستاسو څه رایه ده چې کوم انسان په مسجد کې ناست وي سهار لمونځ یې په جنابت باندې ورکړی وي او درس حدیث کې هم ناست په جنابت باندې او جنوب درس کوي په مسجد کې جنوب ناست وي او د خلکو غیبتونه هم کوي د دې سړي په حق کې ما ته فتوا راکړه د شیخ خو په یاد شو کنه چې احتلام یې سوی او غسل یې نه و کړی راغلی و درس ته ناست لہذا مولانا قاری رحمه الله او کم محدثین مفسرین او کم مؤرخین چې دغه واقعه ذکر کوي وایي چې د دې واقعې وروسته د شیخ امام الحرمین عقیده او نظریه په صوفیه کرامو باندې برابر سو چې کله به صوفیه ولیده اهل تصوف چې به کله ولیدل احترام قدر به کاوه الله رب الجلال صوفیو ته یو خاص کشف ورکړی علما فرمایي چې کله د علماو مجلس ته ځې د خپل خولې سره پام کوه د خپل خولې سره احتیاط کوه ځکه چې د خولې سره یو غلط لفظ راووته علما د کفر فتوا در باندې لګئی خو د صوفیو محفل ته چې کښېنستلې د زړه سره پام کوه چې زړه دې بلې خوا ته واوښته ټاپه در باندې ولګېدلې معززون دویمه واقعه غبطة الناظر لترجمة سید عبد القادر الجیلانی رحمه الله علامه ابن حجر اسقلانی شارح د بخاری فتح الباری چې لیکلی د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله په صفت او په منقبت باندې یو کتاب لیکي نوم یې د غبطة الناظر علامه ابن حجر اسقلانی رحمه الله نقل کوي وی چې ابن شهاب وی چې کله د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله تصوف شریعت او طریقت انتهایی په ظهور کې سو مجدد د دورانو ډیر خلک راته بیعتونه ځینې کول شاګردان یې بیخي تر انتها زیاتو نو خلکو دا د نام نهاد ملایان نام نهاد خلق چې اهل علم دي نام نهاد ګوره حقیقي نه نام نهاد ملایان سل ملایان سره راټول سو بیا یې دا مشوره وکړه چې موږ هر یو د ځان سره یو سوال یادو یو پوښتنه یادو او بیا زو د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله څخه پوښتنه کوو چې دی څنګه عالم ده یقیني خبره ده عادي طور کسل علما اعیان د فقها راسي او د یو شخص څخه پوښتنه وکړي نو خامخا به بندیږي کنه نو لهذا دی به بند سي دی به ساکت سي بیا به موږ داسې وکړو چې د ده خبره به نشر کړو چې دی ځان ته مولا وایي دی ځان ته مشر وایي دی ځان ته پیري طریقت وایي د ده سوالونه نه دي یاد دی زموږ جواب نشي راکولی چې کله دا سل علما چې کله راغله د شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه الله دربار ته راغی د هغې درشل ته راغی چې کښېنسته څه موده وروسته شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د خپل کور نه خانقاه شریف ته تشریف راوړه په کرسۍ کې کښېنسته دغسې ساکت یو څه موده ناسته وه دغه رائع قصه کوي واقعا نقل کوي چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د سینې څخه یو نور یو وړانګه راپورته سو چې دا وړانګه د هر عالم نام نهاد ملا چې هغه سل ملایان راغلي وه او د شیخ عبدالقادر جیلانی څخه سوال کول د هر یو په سینه باندې چې تېرېده یو اضطراب حالت ګډ سو په هغه علماو باندې وجد طاري سو جامې یې وڅېرلې لنګوټې یې په ځکه باندې وغورځولې په وجد باندې راغی په حال باندې راغی بیا وروسته شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه الله دا سل ملایان هر یو جدا جدا د سینې سره یې نږدې کوي او بیا ورته وایي چې صاحبه تا چې کوم سوال په ذهن کې نیولی وه تا چې کوم سوال په سینه کې محفوظ کړی و چې د شیخ عبدالقادر سره به زه دغه سوال کوم
ستا د سوال جواب دغه دی ځه دا بل به بیا د سینې سره نږدې کاوه بیا به یې هغه ته وویل چې تا د کوره را روان وې د خپلې مدرسې نه را روان وې ستا د خبرې سوال جواب دغه دی ځه بله بله بیا اعتراض مه کوه په صوفیو باندې بدګماني مه کوه او د صوفیو مخې ته خنډ مه واقع کړي معززو ذکا جنید بغدادی رحمه اللہ فرمائی طبقات الصوفیہ کی علامہ سلیمی رحمه اللہ نقل کی چمن نظر الى ولی من اولیاء اللہ تعالی فقبله واکرمه اللہ على رؤوس الاشهاد کم انسان چې د الله د اولیاء څخه یو ولی ولیدا د الله د یو دوستانو څخه یو دوست ولیدا بیا هغه قبول کړه اعتراض یې نه ور باندې وکړه په زړه کې ورته بدی نه محسوسول او داغي اکرام یې وکړه رب لا یزال دغه انسان اکرام د ټول مخلوقاتو په سر باندې کوي معززو تهذیب الاسرار فی اصول التصوف علامہ خرگوشی رحمه اللہ سنہ 401 ہجری کے متوفا دا سنہ 401 ہجری کے متوفا دا علامہ خرگوشی رحمه اللہ یو کتاب لري تهذیب اسرار فی اصول التصوف یو واقعه لیکي ابراهیم ابن المولد یو بهترین او جید عالم دینو یو ورځ راغی د ابو الخیر سره ابو الخیر بیا پیر د طریقتو ابراهیم ابن المولد چې کله داغي درشل او داغي دربار او داغي خانقاه ته تشریف راوړه د لمانځه ټیم سو ابو الخیر په خپله پیر د لمانځه ته مخکې سو سورة فاتحه چې وویل سورة فاتحه کی سخامخا غلطی به کړی ابراهیم ابن المولد په خپل زړه کې دا وویل چې یاره دغه انسان ته زه د لیرې ځایه راغلی یم د لیرې منطقې څخه راغلی یم دا یو عجیب انسان د سورې فاتحه لا نه ورځي سورې فاتحه یې لا نه دی یاد دی لا ځان ته پیر وایي خیر څه موده وروسته ابراهیم ابن المولد ابو الخیر ته وایي چې اودس کوم ګډوه بدني راک پخوا زمانه کې په دشت باندې قضای حاجت کول نو د شپې موقع ده ابراهیم ابن المولد نام نهاد عالم دی لیکن په صوفیو کې په زړه کې شک دی په قبولیت کې چې کله ابراهیم ابن المولد بدنۍ واخیسته او چې کله میدان طرف ته ولاړه زمری ورباندې یو ور حمله شروع زمری ورباندې حمله چې کوي ابراهیم ابن المولد لوی عالم دی دا را منډې کړه او د دربار شریف و طرف ده منډې کړې چې ابو الخیر ناست دی وایي څه قصه ده چې تیز را روانې او ډېر په جلدي کې وایي صاحب زمری حمله را باندې کول ابو الخیر ورته وایي چې راځه کم زمری دی چې ووته زمری په دروازه کې ده ابو الخیر ګوره پیر دی څه وایي زمري ته ګویان سو زمري ته خبرې کوي چې ای زمریه ما تا ته نه وویلې چې زما په میلمنو باندې کار مه لره تا بیا په زما په میلمانه باندې حمله شروع کړې ده هغه چې کله ولاړه ابو الخیر چې دا خبره دا هیئت دا کیفیت چې کله ابراهیم ابن المولد ولیده ورته وایي چې دا څه قصه و دا څه حال وکړ ابو الخیر ورته وایي چې انتم اشغلتم بتقویم الظاهر ونحن اشغلنا بتقویم الباطن فمن اشتغل بتقویم الباطن خاف منه الاسد ومن اشتغل بتقویم الظاهر خاف من الاسد خو ظاهره خبره ده تاسو د ظاهر په صفاوالي مشغول یاست باطن ته مو خیال نسته لہذا تاسو د زمري څخه بیریږئ کم انسانان چې هغه په تقویم الباطن باندې اخته دي هغه د باطن صفایي کوي هغه به د زمري به د هغه نه ویریږي دا خو ظاهره خبره ده بله واقعه مناقب الابرار ومحاسن الاخيار علامه ابن خمیس الموصلی رحمه الله په سنه 1552 هجری کې متوفا ده هغه د یزدانیار یو عجیب حکایت ذکر کوي علامه موصلی وایي چې کله ابن یزدانیار وفات سو وروسته تر مرګ د په خوب مې ولیده ما ورته وویل چې صاحبه حال دې څنګه دی وایي آدم علیه السلام مې ولیده د قیامت داسې میدان غوندې وه هر یو د مصافحې او د معانقې دپاره تله چې د آدم علیه السلام سره مصافحه وکړي
د هغې سره ستړی مسې وکړي وایي چې کله زه ور مخته سوم ابن یزدانیار وایي په طبقاتو صوفیو کې دننه دی لیکن په بعضو صوفیو باندې ردود کول ګوره آدم علیه السلام ته وایي چې کله زه ورغلم آدم علیه السلام مخ زما نه وګرځوه زما سره یې مصافحه نه ده کړې ما پوښتنه وکړه چې عالم دین یم صاحب تصوف لرم ستاسو لمسی جوړېږم ستاسو په ذریاتو کې داخل یم تاسو ولې ستړی مسې نه راسره کوئ آدم علیه السلام ورته وایي چې ګوره ته زما د هغه اولاد چې زما د سترګو خنکي پکښې کې ده چې زما سترګې په دې صوفیه باندې خوږې سوي دي زما سترګې په دې صوفیو باندې خنکې سوي دي تا په هغې باندې ردود شروع کړې ده ستا سره مسافه زه هیڅکله نه کوم علامه ابن خمیس موصلي په مناقب الابرار و محاسن الاخیار کې دا واقعه ذکر کوي همدا شان معززو ابن سقا یو ډیر لوی جید عالم دینو په ټولو فنونو کې په 14 فنونو کې جید مهارت درلوده صرف و نحو و منطق معانی اصول بدیع بیان په بغداد کې د ډیره مودې څخه د اولیاء کرامو دا سلسله جاری ده او را روان ده په هغې کې قطب غوث ابدالان نجبا او تادان دا ټول پکې موجود دي د یو ولی سره بحث راغی په یو مسله کې خامخا په هغې باندې رد شروع کړ بهرحال وروسته تر رد دغه ابن سقا عالم ولاړی قسطنطنیې ته په قسطنطنیه کې یو څه موده یې تېره کړه اوس ګوره دا د اولیاو آزار څومره خطرناک آزاري ډېر خطرناک عالم ده ډېر جید عالم دین ده قسطنطنیه ته چې کله ولاړی د یو نصرانیه ښځه وه دا د ده همسایه وه پر هغه باندې ابن سقا عالم مین سو پیشنهاد یې نه د نکاح ورته وکړه چې صاحبه ستاسو خوښه نه ده چې نکاح در سره وکړم په تا مین یم ورته وایي زنانه ورته وایي نصرانیه ښځه چې ته مسلمان یې زه نصرانیه یم زما او ستا په ادیانو کې فرق سته لهذا زه څنګه ستا سره نکاح وکړم دا ممکن نه ده دا ممتنع الوجود ده لکه عنقا دا کېدلی نسي لهذا یو چانس در کوم چې ته به نصراني کېږې د هغې بعد به زه نکاح در سره کوم ورته ویل چې بلکل نصراني کېږم راوښیه دین دی دین یې ور وښوده ابن سقا لوی عالم په 14 فنونو کې مهارت لري د یو نصراني زناني په خاطر باندې نصراني بالاخر رائي لیدونکی وایي دا واقعه علامه ابن حجر عسقلاني ابن حجر هیثمی مکی شافعي رحمه الله په الزواجر عن اقتراف الكبائر کې نقل کوي دغه شان علامه ابن عابدین شامی رحمه الله په مجموعه رسائل ابن عابدین کې دا واقعه ذکر کوي او دا واقعه د دې لپاره ذکر کوي چې ګورئ د اولیاو سره د صوفیو سره د صحیح واقعي پیرانو سره ټټر مه جنګوئ دا د الله رب ذوالجلال دا یو خاص لشکر دی چې چاته د خولې نه بددعا ووته هغه بیا پر خیر نه دی پیش سوي د صوفیو سره ګورئ ډېر احتیاط کوئ معززو ابن سقا عالم دغه رائي وایي چې څه موده وروسته چې کله نصراني سو ومېلېده چې مریضو د قسطنطنیې په شهر کې پروتو سوالونه او ګدایي یې کوله بیا وایي یو څه موده وروسته چې رالم ما ورته وویل چې څه قصه ده واقعه دې بیان کا ډېر تلامیز دي وو ډېر شاګردان دي وو ډېر لوی عالم ولې لیکن اوس څه حالت ده چې په دې دشته کې پروت او په دې لاره کې پروت سوالونه کوي وایي صاحبه پوښتنه مه راسه کوه بس په بغداد کې د الله د اولیاو څخه د یو ولی سره مې دشمني راله اوس دغه حالت ته رسېدلی یم چې نصراني سوی یم او وروسته اوس چې غواړم د قرآن عظیم الشان د حرفونو څخه یو حرف چې مستحضر کم چې ووایم قدرت نه لرم چې د قرآن کریم آیاتونه ووایم قدرت نه لرم چې احادیث د محمد مصطفی ووایم قدرت نه لرم چې د فقه مسله یو بیان کم بس دلې ناس یم سوالونه کوم مریض یم د دوایي علاج د علاج دپاره پیسې نه لرم څه موده وروسته وایي چې رالم حالت د زکندنې دی د ابن سقا عالم بیا چې کله دغه رائي وایي چې څومره مې د قبلې طرفې ته مخ کول د قبلې سبه مخ واوښته دغه ابن سقا عالم بهترین جید عالم و لیکن چې هر څومره د قبلې طرف ته مې مخ کول د قبلې نه به مخ واوښته مخ یې د قبلې طرف ته تر اخره پورې نه دی سوی په دغه حالت کې مړم سو ګوره دا د اولیاو آزار ده لہذا بله واقعه ګورئ
دا تصوف یو داسې حالت ته ګوره دا ډېر تکالیف هم غواړي. دا د بعض د ننني زماني مریدان هم همدغسې وي، د پیرانو سره ډېر غټ خواهشونه لري چې په اوله ورځ ته فلک او زحل او مشتري او عطارد او دغه ځایو ته مې ورسوه. داسې هم نسي کېدی. اکابر کا سلوک و احسان علامه زکریا کندهلوي رحمه الله یو واقعه لیکي، وای جنید بغدادي رحمه الله سره یو شخص 60 کاله خدمت وکړ. آخر کې ورته وایي چې شیخ جنید بغدادي 60 کاله مې ستا سره تیر کړی، ستا څه مې یوه ذره نفع نه ده اخیستی. دا ته څنګه ځان ته پیر وایې؟ دا زه څنګه ستا مرید یم؟ 60 کاله کیږي چې ستا سره په بیعت کې اوسېږم، ستا په دربار کې یم، شپه او ورځ یم خدمت کوم، لیکن ما ته فیض نه ده را رسېدلی، ما ته انوارات نه دي را رسېدلي، ما ته دقایق نه دي را رسېدلي، ما ته هغه مقامات باطنیه نه دي را رسېدلي. دا وجه څه ده؟ شیخ جنید بغدادي رحمه الله ورته وایي چې ګوره یو عمل در شیم دا وکړه بیا فیض در رسېږي. وایي څه عمل وکړم؟ ګورې دا پیران حضرات چې دي د هر چا په مریضي باندې پوهیږي. دا داسې مثال لري لکه ډاکټران. جنید بغدادي رحمه الله ورته وایي چې ورسه د یو جوز اخروټ چارمغز یو بوجي واخله او په لاره باندې کښېنه او بیا دا خلکو ته ووایه چې هر یو څپلۍ ما ولي ما وهي هغه ته یو جوز ورکوم، دوم څپلۍ ما ولي بل جوز ورکوم، درې ولي بل ورکوم، چې څومره څپلۍ ما وهي دغومره جوز ورته ورکوم. هغه ورته وایي چې صاحبه زما ډېر شان و شوکت دی، زما ډېر قدرت دی، زه تا ته راغلی یم د تصوف دپاره، ته ما ته وایې چې خلکو ته جوز ورکوه چې تا ووهي، دا هېڅکله نسم کولی. جنید بغدادي رحمه الله ورته ویل چې همدغه وجه ده چې 60 کاله دې تېر کړي، 60 کاله نورم وخت تېر کړې، زما څه ته فیض نسي حاصلولی، زما څه ته بهره نسي وړلی. ګوره ځکه د صوفیه کرامو داسې نه د صوفیه کرام چې د هغې نظر تاثیر نه کوي. مقالات کمالات اشرفیه کې علامه اشرف علي تهانوي رحمه الله حکیم الامت مجدد الملت هغه چې څومره په تصوف کې ډېر خدمتونه کړي دي، زما سره تقریبا 15 کتابونه د حکیم الامت رحمه الله موجود دي په تصوف باندې لیکلې ده. ملفوظات کمالات اشرفیه کې لیکي وایي د صوفیو داسې نظر ده، یو صوفي وایي په سپي باندې نظر واچول، په سپي باندې نظر د رحمت راغی، نظر یې ورباندې واچول. وایي په هغه سپي کې دومره کمال پیدا سو چې هغه سپی په کم ځای کې روان یا په کم ځای کې ناست و، دا نور سپیان به د هغې شاوخوا راګرځېدل. داسې کمال ده د صوفیو. الله رب ذوالجلال داسې کمال ورکړی ده. ابن عابدین شامی رحمه الله زموږ تاسو د مذهب جید عالم ده. دغه شان صاحب د تفسیر روح المعانی علامه آلوسی رحمه الله زموږ تاسو ته مذهب جید عالم ده او جید تفسیر لیکلی، 10 جلده کې تفسیر لري. دا دواړه د شیخ خالد بابا نقشبند رحمه الله مریدان دي. شیخ خالد بابا علامه آلوسی رحمه الله په دغه تفسیر کې په خپل تفسیر 5 جلد کې لیکي دغه فلما اخذتهم الرجفه لاندې فلما أخذتهم الرجفة أي رجفة البدن التي هي مبادئ صعقة الفناء عند طريان بوارق الأنوار وكثيرا ما تعرض هذه الحركة للسالكين عند الذكر والسماع. بيورستوي وقد شاهدناها في الخالديين من أهل الطريقة النقشبندية. قرأ داد أهل الطريقة نقشبندية سر بيعت لري. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله مستقل مجموعه الفتاوا کی د خپل پیر د دفاع په خاطر باندې یو مستقل کتاب لیکي. ګوره کتاب نوم یې څه شی دی؟ سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي. په هغه کې یو اوږد واقعه بیانوي چې شیخ خالد بابا رحمه الله ته پیر نه پیدا کېده، بیا د مظهر جان جانان د خلیفه سره بیعت راغی، بیا هغه ته وویل چې صاحبه زه خو ځم خپل ځیر لره، په ما باندې خلک اعتراضونه کوي، په ما باندې خلک ردود کوي، لہذا تاسو مهرباني وکئ، تاسو ما ته یو داسې کمال راکئ چې دا د خلک زما د وګرځي، نام نهاد علما ما نه وګرځي، نام نهاد تصوف او صوفیه ما نه وګرځي. دوی اعتراضونه کوي.
هغه د پیر چې د مظهر جان جانان رحمه الله چې د هغې خلیفه و هغه ورته وایي چې زه دین مې هم درکړه باذن الله دنیا مې هم درکړه په دنیا کې هم ستا سره څوک مقابله نه شوی کولی او کوي کې سرنګون به وي په آخرت کې به هم دغسې وي لهذا ولاړ څه خپل سلسله وچلوه خپل بیعتونه ورکه خپل خلافت مخته یوسه خپل درس و تدریس مخته بوزه همدغسې وه چې شیخ خالد بابا رحمه الله چې کله راغی او په خپل مسند باندې کښېنسته خدمت شروع کوي نام نهاد علماو هم د کفر فتوی ور باندې شروع کړلې نام نهاد صوفیو هم د کفر فتوی ور باندې شروع کړلې چې دا مولا نه دی دا پیر نه دی دا صوفي نه دی اعتراضونه ور باندې کول بهرحال چې کله 100 مولایان راله بادشاه ته وویل چې وخت وټاکه یو ځای وټاکه موږ ټول راځو د کفر فتوا ثابتو 100 نام نهاد مولایان چې کله راله د شیخ خالد بابا رحمه الله یو پیر ده د پاچا مخې ته روان سو بل طرف ته نام نهاد علما او نام نهاد صوفیه 200 کسان دي راله د پاچا مخ ته یو ولاړیږي د شیخ خالد بابا رحمه الله په ذم باندې د هغې په کفر باندې دلایل شروع کړي وایي پاچا چې کله شیخ خالد بابا رحمه الله ته یې وکتل چې دا یو سړی ناست دی شیخ خالد بابا رحمه الله چې کله په مراقبه باندې سو چې کله مراقبه ونیوله د خپل پیر سره نو د دې پاچا په مخ باندې اوښکې رایلس ولې پاچا ورته وایي چې بند سئ نام نهاد مولایانو بند سئ نام نهاد صوفیو تاسې ټول عمر په دغسې صحیح صوفیو باندې ردونه کړي دي ستاسو بل کار نسته بې له ردونو باندې پرېږدئ د دې څخه لوی د الله ولی نسته بیا دی په هغه ځای باندې لوی خانقاه قایمه کړه الله رب ذوالجلال دې موږ او تاسو ته د صحیح عمل کولو توفیق راکړي خلاصه د مطلب مې دا ده ګوره چې څومره علما تېر سوي دا ټول صوفیې دي آین د آدم علیه السلام څه ونیسه بیا تر محمد مصطفی پورې چې څومره پیغمبران دي دا ټول صوفیه تېر سوي دي که دا څومره صحابه کرام دي دا ټول په تصوف کې تېر سوي دي اول صوفي ابوبکر صدیق رضی الله عنه علامه ابن زیاد په التشوف الى رجال التصوف کې وایي او التعرف لمذهب اهل التصوف کې علامه کلابازی رحمه الله متوفا سنه 380 ده په هغه کې وایي چې حدیث نقل کوي نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ابوبکر صدیق په تاسو باندې چې درجه لري په تاسو باندې چې رتبه لري په تاسو باندې لوړ ده هغه په دې علم ظاهر په وجه باندې نه ده په قیل و قال باندې نه دی ورنه ابو هریره تر 15 زیات احادیث لري ابو هریره دومره درجه کې احادیث نه دی روایت کړي لیکن اول خلیفه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک نه دی اول خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی رسول الله مبارک اشاره کوي چې ګوره د په سینه کې چې کوم شی موجود دی د په دې وجه باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک تر نور خلکو شرف لري نو خطی را تکشیش هوا وقت انتهایی مختصر دی د ټولو علماو د مشایخو خصوصا د خپل سیدی و مرشدی و مشفقی الاعظم حضرت شیخ صاحب محترم او د نورو علماو څخه ما څه بی ادبي سوي تیزه خبره سوي د ټولو څخه عفو او بخشش او معذرت غواړم وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين راشه پیر سره بیعت وکړه مرید شه راشه پیر سره بیعت وکړه مرید شه راشه وروره دا محنت وکړه مرید شه راشه پیر سره بیعت وکړه مرید شه راشه وروره دا محنت وکړه مرید شه تزکیه دی د خپل نفس پکې وکړه تزکیه دی د خپل نفس پکې وکړه تصوفو کې شرکت وکړه مرید شه بنده ذکر د خپل پاک غنی مولا کړه بنده ذکر د خپل پاک غنی مولا کړه تیاری د آخرت وکړه مرید شه یو د پاکې مینې رنګ به ترېنه واخلي یو د پاکې مینې رنګ به ترېنه واخلي د کامل پیر محبت وکړه مرید شه مهاجر هم د یو ښکلي پیر مرید یم مهاجر هم د یو ښکلي پیر مرید یم ته هم پیر سره بیعت وکړه مرید شه ته هم پیر سره بیعت وکړه مرید شه
راشه پیر سره بیعت وکړه مورید شه راشه وروره دا محنت وکړه مورید شه راشه وروره دا محنت وکړه مورید شه. جزاکم الله خیره. دا هم د وخت ځوان او تاند عالم د پیر طریقت والشریعت حضرت سید ابراهیم جان آغا پر